د تورغر د واقعې د غالک د مرګ نه مخکې ویډیو کړی و، هغه چې دن وایرل شوله، په هغه کې څه بیان ورکړی دی. هر ویډیو را سره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی او ټولو پښتنو ته یو پیغام هم ورکړی دی. کله چې هغه نیولی دی که نه او د هغه نه انټرویو اخلي چې ته څنګه په کومه طریقه باندې دلته رالې، نو هغه مکمل بیان ورکړی. زه به تاخرنی پیغام هم د هغه شریک کوم، ویډیو را سره مکمل وګورئ. اول واقعیت ته بیانوم چې کومه واقعه دی ویلې ده چې کله نیولی دی که نه د دې نه تپوس کوي چې ته روټۍ وخوره. دا خو وایي چې زه روټۍ نه خورم، دا وایي چې زه روټۍ نه شم خوړلی، ځکه که نه چې نیولی دی هغه ځان له په یاره کې و. بیا ورته وایي که نه چې ته څنګه دلته رالې، ستا د جینۍ سره تعلقات څنګه جوړ شول. نو دا ورته وایي که نه زموږ په ټیک ټاک باندې د یو بل سره تعلقات جوړ شول، او بیا چې دی نو دې جینۍ چې دی نو موږ به یو بل ته رینګ کاوه، او 4 ورځې چې دی نو دې جینۍ ما ته ویل چې ته زموږ علاقې ته راشه او زما سره میلاو شوه. وایي ما ورته ویل چې زه نه شم درتلی، زه نه درځم. او بیا چې دی نو جینۍ وایي زما نه قالری ده. وایي اخر کار چې دی نو دا جینۍ ما ته ویل چې زه ته لار درښیم او په دغه لار باندې به چې دی نو ته زموږ علاقې ته راشي. دا کس چې دی نو دا چې کله دې علاقې ته روان دی په موټر سایکل باندې، او په موټر سایکل چې روان دی موټر سایکل یې لرې ودرولی دی، بیا چې دی نو په یاده روان شوی دی. وایي دې جینۍ به ما ته لار راښودله، او دا جینۍ چې د خپل کور نه بهر ولاړه وه، او دې چې دی نو ما ته لار راښودله. و چې کله زه ورسېدم ملګرو، نو تاسو ته بیا پته چې دا دواړه ونیول ملګرو. بیا ته انټرویو په دغه کې اخلي. دی بیا خپل اخرنی پیغام ورکړی دی پښتنو، و چې زه یو پیر بچ شم که نه، وایي زه به چېرته هم غلط کار ونه کړم، و چې زه دا پیر له بچ شم که نه، وایي زه به بیا داسې کارونه چېرته هم ونه کړم. او هغه چې دی نو مکمل طور باندې ختم شو. رشته ته وباسي که په دې ځمکه درته پوزه راکاږم. ملګرو زموږ ټولو پښتنو ته پیغام دی چې چېرته هم داسې کارونه مه کوئ. نن سبا چې دی نو نن سبا څوک د چا د عزت خیال نه ساتي، ودرکه چې په کومه بېدردۍ باندې وجلی دی که نه، نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. اوس به تاسو وایئ چې داسې که نه هغه هلک وایي چې زما نه غلطي شوې ده، اوس ما معاف کوئ، زه به بیا چېرته هم په زندګي کې داسې غلطي ونه کړم، زه به چېرته هم داسې غلطي بیا ونه کړم. و دوی چې دی نو مکمل طور باندې ختم کړی دی، او هغه چې په کومه طریقه باندې ختم کړی تاسو سوچ هم نشئ کولی. نو زما ټولو پښتنو ته خواست دی که نه چې تاسو چېرته هم داسې کارونه مه کوئ. نن سبا چې دی نو عشقونه دي، نن سبا چې څوک د چا د عزتونو خیال نه ساتي، او بیا چې داسې واقعه راشي که نه، نو بیا ټول خفه وي، وایي دې سره زیاتی وشو او دې سره زیاتی ونه شو. نو موږ ټولو ته خواست دی تاسو له اول کوشش کوئ چې داسې کارونه مه کوئ، او بیا عجیبه عجیبه کارونه روان دي. نن سبا چې چا سره څنګه وکړه هغه شان به در سره کېږي. ګوره دا خبره ګوره 100% واورئ، ګوره چې څنګه د چا سره وکړه. موږ ډېر خلک ولدو که نه چې هغه چې دی نو د نورو خلکو په جینکو باندې اړم وي، او د هغه خوریانو باندې نور خلک اړم وي. ما داسې خلک هم ولدل، هغوی ته پته هم نه وي، خو موږ یې په خپلو سترګو باندې وینو. نو چېرته هم داسې کارونه مه کوئ چې ته چې د بل سره څنګه کوې نو ستا سره هم داسې کېږي. دا ګوره حقیقتي خبره ده، او دا ومنئ دا خبره. ګوره چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ دا ضرور شیر کړئ، هغه کسانو ته یې ورسوئ. موږ ته ځان دومره چوت ښیي، خو موږ د هر حقیقت د هر سړي خبر یو.